زما خو خالد هم دی، خالد خان خالد، ریټایرډ پرنسپل یم. مرزو هایر سیکنډري نه مې سکول نه مې ریټایرمنټ شوی. دا زما بچی و او پېښور ماډل کې هغوی په سکالرشپ اخیستی و. دې نه مخکې په نیو اسلامیه کې وه. بیا دوی سکالرشپ ورکړو نو دلته راله او ډېره ټیلنټډ وه په هر لحاظ باندې. اوس یې چې کوم رزلټ وته د لسم نه په هغې کې پېښور ماډل ټاپ کړو، بورډ ټاپ 10 کې راله. بیا ورته داسې د دې رزلټ د دې وتو نه یو 2 ورځې مخکې داسې په وجود کې درد محسوس شو. هغه درد سره چې کوم دی نو بیا لږ شو، هغه درد سره چې کوم دی نو بیا لږ شانتې لکه داسې نروس بریک ډاون ورته وشو، وجود یې ښودولی نه شو. هسپتال کې هم داخله کړه، بیا ریکوري هم پکې شروع شوه. خو بیا دې ماشومې ته چې کوم دی نو دغه دوران کې ورته موږ هم وایو چې تا ښه مارکس راغلي دي، په بورډ په دغه کې ټاپ 10 کې پېښور ماډل کې فرسټ پوزیشن دی. خو ډېره خوشحاله وم په هغې باندې، وایي چې ما له په جنا کالج کې اډمیشن هم والی، هلته خو له مونږ هر څه برابر هم کړل. بیا پرون ورته داسې د 3 بجې کې اچانک پورته وي، ما واړو په طرف چې واړو نو د ساه مسله ورته پیدا شوه. بیا په وینټیلیټر شوه او دغه ته لاړله. بهرحال بیا د شپې څه وخت کې دلته 3-4 بجې کې دلته شو. په دغه د دې د ژوند دغه ټوله مختصر غوندې کې کیسه وه. د دوی د بیمارۍ نوم چې وروسته پته ولګېده چې تشخیص وشو، نو ډاکټرانو وویل چې دا ټرانسورس ملایټس دی او په هغې کې سپاینل کارډ کې سویلنګ وشي، انفیکشن پکې وشي. هغې سره بیا چې کوم نرز دې سره تړلي وي ټول وجود سره هغه لکه یو قسم له بې حسه شي. هسپتال ته لاړو او د کلي خلکو چې کوم دی نو دلته ټول خدمت زما وکړو. د هر قسمه مونږ یې خبر هم نه کړو د څه نه. او د دې ماشومې هغه څه چې مونږ چې راتلو قبر هر څه تیار وو، هر څه سنبال وو. او زه د کلي د خلکو په ډېر غټ تعداد کې خلکو په جنازه کې شرکت وکړو. هغه خلک هم راغلي وو چې د کومو بچیانې د دې سره په دغه کې وې په پېښور ماډل کې، د هغوی هغه ماشومان یې هغه پلاران یې بې د پېژنګلو نه د لرې لرې نه راغلي. او د پېښور ماډل ټول لکه سټاف چې کوم د دې چې کوم استادانې وي هغه په بس کې بس یې کړی وو، خپل سکول ولا بس کو هغې کې راغلي وي. ډایرکټر صاحب هم دلته کې مونږ سره راغی او مونږ د ټولو خلکو ډېره زیاته شکریه ادا کوو. د پېښور ماډل هم د علاقې د دې د ګاونډ د کلو د خپل کلي د خلکو ډېر شکرګزار یو.